سلامونه ګرانو لیدونکو ستړي مشئ زه نایب زیم او یو ځل بیا مې غوښتل چې په یو اقتصادي پاډکاسټ باندې خبرې وکړو بحث وکړو تاسو به یو اصطلاح اورېدلې چې ویپنایزیشن اف ډالر یا د ډالر نه د وسلې په توګه استفاده کول د اسلحې په توګه باندې استفاده کول انډیواله په دنیا کې قوي ترینه وسله چې دا مزایل نه دی توغندی نه دی ټانک نه دی توپ نه دی بلکې دغه د کاغذ شنه ټوټه ده چې موږ او تاسو یې په جیبونو کې ګرځو راځو په دې باندې خبرې کوو چې دا کله ویپنایز شو کله د وسلې په توګه ترې استفاده کیږي ولې ترې نه کیږي او په دنیا کې امپاکټ اغیزې څه دي او مثالونه یې څه دي ښه انډیواله کیسه دا وه چې دویمه نړیواله جګړه تېره شوې وه کوم هیوادونه چې په جګړه کې په اکثریت هیوادونه چې په دې کې ښکیل وو هغه ټول لوټې شوي او جګړې یو ګټونکی درلوده د جګړې هغه ګټونکی امریکا نومېده او امریکا چې د جګړې ګټونکي وه نو اوس یې غوښتل چې په جګړې څخه وروسته په دنیا باندې راج وکړي او همغه و چې په 1940 کې د بریټن ووډز کنفرانس جوړ شو په دې کنفرانس باندې ما جلا لیکنه او بحث هم کړی دی په 1940 کې د بریټن ووډز کنفرانس جوړ شو په دې کنفرانس کې دا تصمیم ونیول شو البته تصمیم دا و چې طلا د ډالر سره وتړل شوه یعنی یو اونس طلا چې چا لرله دا تقریبا د 15 ډالرو سره دا مساوي وګڼل شول او د دنیا لپاره دا تصامیم اتخاذ شول په پام کې ونیول چې دنیا که غواړي چې طلا واخلي یا نور سوداګري د نړۍ په کچه وکړي نو خپلې پیسې باید اول طلا ته ډالر ته چینج کړي یعنی کوم هیوادونه چې طلا لري د هغې ارزښت باید اوس په ډالر باندې ووسي نو د هغه موقع وه د 1940 چې په دنیا باندې د ډالر د راج چلولو واکمني شروع شوله په دنیا باندې د ډالر د پاچاهي کولو موقع همدغه وه په 1940 کې د بریټن ووډز کنفرانس کې دا تصمیم ونیول شو جالبه خبره دا وه چې په 1901 کې یعنې څو کلونه وروسته باندې ولسمشر نیکسن کېناست په 1901 کې او دغې ته په اقتصاد کې نیکسن شاکس هم وایي او دوی ویلې د امریکا د ولسمشر چې نور په دنیا کې د طلا راج ختم شولو نور په دنیا کې د طلا ځای چې دی انډیواله ډالر نیولی دی او نور ډالر یعنې د طلا پورې تړلی نه دی او که هر څوک غواړي چې د نړۍ په کچه باندې سوداګري وکړي د اسعارو پشتوانه ولري نو دوی کولی شي چې د ډالر څخه استفاده وکړي یعنې د په اقتصاد کې نیکسن شاکس په دې باندې وایي چې دنیا ته یو ډېر غټ تصمیم ونیول شو خو بیا هم ځینې هیوادونو غوښتل چې طلا وکاروي نو دا دویمه ډېره غټه سناریو وه چې ډالر ته یې قدرت ورکړلو موږ قرار دې موضوع ته راځو چې ډالر څنګه په دنیا کې د یو اسلحې په توګه باندې کار کوي ښه جالبه کیسه دا ده چې په اول ځل باندې ډالر د وسلې په توګه باندې چیرته وکارول شو په 1909 کې په ایران کې انقلابونه رامنځته کیږي او یو ډله محصلین دوی چې دي د امریکا سفارت ته ننوځي هغه سفارت یرغمل کوي هغه نیسي هغې باندې خپله ولکه راوړي او هلته په امریکا کې چې کوم ولسمشر ناست دی فقط یوه بټنه وهي او د ایران 12 میلیارده ډالر چې دي کنګل کیږي یعنی موږ که اقتصادي کله بحثونه کوو نو اول ځل دپاره باندې چې کله ډالر ویپناز شو یعنی اول په دنیا کې دا د قدرت وسیله وګرځېدله پشتوانه وګرځېدله نړیوالې معاملې پکې کېدلې خو په یوې تکمې باندې د ایران 12 میلیارده ډالر شتمني د دې پیښې په مقابل کې کنګل شوله او ډالر دنیا ته وښودله چې ډالر ستاسو د اقتصاد ژبه ده او څوک چې ژبې کنټرولوي هغه به د خلکو خبرې هم کنټرولوي خو اصلي کیسه که لږ پسې نور هم دې خوا راشو 11 د سپتمبر پیښه رامنځته شوه 9/11 چې ورته وایي 11 د سپتمبر پیښه چې کله په امریکا کې رامنځته شوه نو امریکا ویلې موږ یوازې نه دا چې ترهه ګرځپو بلکې په هغې باندې پیسې هم بندوو یعنې دلته بیا داسې یو اشاره وشوله چې د خلکو پیسې به کنګلیږي شتمني به کنګلیږي او په دې طریقې سره امریکا غوښتل چې نوي سیستمونه پر داسې ډول باندې پر لاره باندې واچي چې د نورو هیوادونو پیسې د دوی په ولکه کې اوسي بانکینګ سیستم د دوی په ولکه کې اوسي د دوی نړیوال ټرانزیکشنونه د دوی په ولکه کې خو کله چې یعنې دوی وغواړي چې یو هیواد کنټرول کړي اقتصادي په اصطلاح ویزه یا بندیزونو محدودیتونو سره مخ کړي دوی فقط یوه تکمه وهي چې دغې پوښ د 9/11 نه وروسته ډیر شدت واخیسته امریکا اوس په نړۍ کې د پیسو د کنټرول لپاره د ټرانزیکشنونو د کنټرول لپاره څو سیستمونه لري چې مشهور موږ او تاسو پیژنو مثلا سویفټ چې د مالی پیغامونو د لیږد یو پراخه شبکه ده یو بانک بل بانک ته پیسې نه انتقالوي بلکې یو پیغام انتقالوي چې مثلا واحد دلته ماته $100 راوسپارل ته کولی شي هلته $100 ورکړي یا چپس په نوم باندې یو بل CHIPS یو بل سیستم دی یا فیډ وایر چې خپله د فیډرال ریزرو د امریکا سیستم دی یا ویزډي کلیرنس دا هغه څلور سیستمونه دی غټ په
په دنیا کې لري چې د نړۍ غټي ترانزیکشن په کوي او د نړۍ ټول بانکونه چې د سره سمهاو یعنی په یو نه یو ډول د سره ريجستر دی او د کله وغواړي چې د هیواد بانکي او مالی سیستم باندې بندیزونه راوړي محدودیتونه راوړي نو د دې سیستمونو څخه یو باسو یعنی د دې لپاره موږ ښه مثال چې د ایران په 2012 کې چې د دې سیستم څخه وویستل شولو همدارنګه په 2014 کې کله چې روسیې په کریمیا باندې یرغل کوي د هغې څخه وویستل شو او وروستۍ چې ما دلته نوټ کړی ځان سره په 2022 کې د روسیې 300 میلیارډ ډالر چې دي کنګال شول. دا ولې کنګال شول؟ ځکه چې د نړۍ اقتصادي سیستم بالخصوص مالی او بانکي سیستم دغه څلورو سیستمونو له طریقه د امریکا په لاس کې دی او دوی کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره باندې بندیزونه راوسته کی. د یاد مو باسي چې زمونږ د نن موضوع چې دا هغه ویپنایزیشن اف ډالر دی ته چې کله دغه معاملې یا ترانزیکشن په دغه څلورو سیستمونو کې کوي دا په څه شي باندې کیږي؟ دا په افغانۍ په ین روبل باندې نه کیږي بلکې په ډالرو باندې کیږي. نتیجه څه شو انډیواله؟ نتیجه دا ده چې په دنیا کې ډېر غټ کارت چې اوس د امریکا په لاس کې دی هغه ډالر دی. ما مخکې ویل چې توپ ټانک طیاره میزایل دا نه دي بلکې ډالر دی او دا کار اوس الریډي شوی دی. اوس نتیجه دا راوځي چې دوه نظریې دي. لومړی د ځواک نظریه ده. له دې طریقه باندې امریکا چې دا په ټوله دنیا باندې چې دا واکمني کوي د اقتصاد له پلوه ځواکمنه ده، اقتصادي قدرت هر څه چې دي د دوی په لاس کې دي. یو نظریه د خطر هم کیدلی شي هغه دا دی چې تقریبا تر اوس ما چې ارقام کتل تر 80% پورې هیوادونه کوشش کوي چې یو بدیل د ډالر ځان ته پیدا کړي. په دې وروستیو کې د بریکس کنفرانسونه شول، غواړي هیوادونه چې دي په خپلو منځ کې په ډالر باندې ترانزیکشن ونه کړي، په ملي کرنسیو باندې وکړي. یعنې دا د یو خطر دی چې په راتلونکي کې د ډالر دپاره یو خطر پیښېدلی شي او دې دپاره په اقتصاد کې یو بل نظریه ده هغې ته وایي ډي ډالرایزیشن. ډي ډالرایزیشن په دې معنا باندې چې زمونږ خپله اتکا د کرنسي چې په ډالر باندې ده هغه مونږ راکمه کړو او دا خطر آلریډي پیښ شوی دی او زیاتره هیوادونه چې دي باندې عملاً کار کوي. زه بیرته خپلې خبرې سمرایز کوم. ویپنایزیشن اف ډالر په دې معنا باندې چې ډالر د وسلې په توګه باندې کارېدلی شي خو دا وسله مخامخ د چا په ځیګر باندې په سر باندې ډز کول نه دي بلکې اقتصادي محدودیت دی، مالی محدودیت دی، بانکي محدودیت دی او دا هغه څه دي چې ستاسو اقتصاد د صفر سره ضرب کولی شي. ډېره مننه.